د اسلامي همکاریو سازمان غونډه له افغانستان سره د مرستو لپاره د صندوق پر جوړولو هوکړه وشوه. سلام ستړي مشئ، زموږ سوله ټي وي چینل ته پخیر راغلی. په افغانستان کې د بشري بحران په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو د بحث لپاره د اسلامي همکاریو سازمان رابلل شوې فوق‌العاده غونډه پرون ناوخته له افغانستان سره د بشري مرستو په ژمنو سره پای ته ورسېده. دغه ورځنۍ غونډه چې په اسلام آباد کې وشوه او د اسلامي همکاریو سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پکې برخه اخیستې وه، له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د یو مالي صندوق پر ایجاد پکې موافقه وشوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د اسلامي همکاریو سازمان د غونډې په پای کې وویل دغه مالي صندوق به د اسلامي پراختیا بانک تر چتر لاندې تنظیمیږي چې له نورو ډلو او سازمانونو سره په همغږۍ له افغانستان سره د بشري مرستو یو کانال وي. د غونډې ته چې د سعودي عربستان په غوښتنه جوړه شوې وه، د 22 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون د څه باندې 50 هیوادونو او سازمانونو استازي ورغلي وو. د غونډې د پای په اعلامیه کې راغلي چې د اقتصادي پاشلتیا د مخنیوي لپاره مهمه ده چې افغانستان خپلو مالي سرچینو ته لاسرسی ولري او د افغانستان بانک د میلیارډونو ډالرو کنګل شوې شتمنۍ د خوشي کېدو لپاره پر واقعي لارو چارو غور وشي. پر کابل د طالبانو د حکومت له واکمنېدو راوروسته د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان بانک شاوخوا 9.5 میلیارډ ډالر شتمنۍ کنګل کړي او په وروستیو کې ګډو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ویلي په افغانستان کې په میلیونونو کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. د اسلامي همکاریو سازمان پرونی غونډې کې د افغانستان څوکۍ چې 3 رنګه ملي بیرغ هم مخې ته ایښی و تشه پاتې وه او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي ته جلا څوکۍ ورکړل شوې وه چې کوم بیرغ نه و ورسره. د طالبانو د هیئت مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي او د امریکا متحده ایالاتو د پلاوي مشري د افغانستان لپاره د واشنګټن ځانګړي استازي توماس ویس کوله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خبري کنفرانس ته په وینا کې وویل د غونډې په څنډه کې د طالبانو او امریکا هیئتونو په خپلو کې مخامخ هم خبرې وکړې. د طالبانو یو بیان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد له ازادي رادیو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې پرونی غونډه د افغانستان شرایطو په کتو ګټوره وبلله. مجاهد ویل ډیر ګټور کنفرانس و، په هغه کې د اسلامي همکاریو سازمان غړو هیوادونو او نورو هیوادونو هم ګډون درلود. ټولو هیوادونو د اسلامي امارت لخوا پیغام ورسول شو، هغه ته ډاډ ورکول شو، په جلا جلا ډول هم ځینې کتنې وشوې. د اسلامي همکاریو سازمان په غونډه کې څرګنده نشوه چې د افغانستان لپاره څومره اندازه مالي مرسته په پام کې نیول شوې ده. په دې غونډه کې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع ته هم اشاره ونه شوه، هغه څه چې طالبان له میاشتو راهیسې غوښتنه کوي. خو ځینې نور بیا دا ډول غونډې د افغانستان د روان بحران د مخنیوي لپاره ګټورې نه بولي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ سوله ټي وي چینل سره پاتې شئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.